دا د الله جل وعلا امتحانات دي چې په مسلمانانو باندې راځي، غمونه راځي په انسان، نقص د اموال او د انفس او د الله جل وعلا راځي په مسلمانانو باندې. بهتر مسلمان هغه ده چې د مصیبت په وخت کې الله جل وعلا ته رجوع وکړي. انا لله، موږ د الله یو، و انا الیه راجعون، د موږ رجوع الله جل وعلا ته ده. د موږ مال، د موږ ځان، د موږ اولاد، دا ټول انا لله. نو د موږ دا ورونه چې دلته حاضر دي، بچیان شهیدان شوي دي، په سیلاب کې زخمیان شوي دي، کورونه وران شوي دي، باغونه سیلاب وړي دي، کښتونه سیلاب وړي دي. یقینا غټ مصیبت ده، خو چې الله جل وعلا ته رجوع کو او د الله جل وعلا په دې مصیبت باندې چې د الله له طرف نه د صبر وکړو، د دنیا او د آخرت ان شاء الله عوضونه به الله جل وعلا راته راکوي. د جناب والي صاحب نه ډېر مننه کوو چې یقینا په دغه مصیبت کې چې د لوګر ولس ته پیښ شو، ما ته معلومیږي چې د څومره هلې ځلې کړي. تر امرین صاحب حفظه الله، تر رئیس الوزراء صاحب حفظه الله، تر وزیرانو، تر مسؤلینو، تر ټولو پورې د تاسو مصیبت زفلو आवाज یقینا رسولی او لدې پیښې سره هم مهاله کوشش شروع کړی چې د لوګر غم زفلو عزتمندو کورنۍ سره کومکونه را جلب کی. دا کومکونه خو چې تاسو ته کوم تاوان رسیدلی دغه جبره نشي کېدای، دغه جبره دی الله جل وعلا درته وکړي. خدای پاک مهربانه ده چې په لږ شي کې تاسو ته برکت واچي، دا پاتې جایدادو او پاتې مال په دې کې درته برکت واچي. موږ تاسو که بې صبري وکړو، د الله جل وعلا ناشکري وکړو، هیڅ هم لاسته نه راځي. کامیابي د مسلمانان په همدې کې ده چې د نعمت په وخت کې د الله شکر وباسي او د الله په هر نعمت باندې وایي الحمدلله الحمدلله. د الله ثنا او صفات کوم، ثنا او صفات الله لره ده چې دا نعمت ماته راکړی، که د صحت نعمت ده، که د مال نعمت ده، که د ښه اولاد نعمت ده، که د ښه نظام نعمت ده، که د امنیت نعمت ده. په دې هر څه باندې موږ تاسو شکر وباسو، دا کامیابی دی موږ تاسو دا الله به دا نعمتونه راته اضافه کوي. همدارنګه که مصیبت راته راځي او بیا وایي چې الله موږ د تایو ملکان خلقان او عبیدان، خدای پاک د تا مخلوق یو، د تا بندگان یو، د تا مملوک یو، چې څه فیصله د تا یا الله جل وعلا د تا په قضا د موږ رضا ده، نو دا بیا د موږ کامیابی ده. کوم اولاد چې الله موږ نه اخیستی الله را کړی جل وعلا، کوم ځمکه چې سیلاب یوړه الله جل وعلا را کړی و، نو د الله جل وعلا ملک ده. الله چې څنګه تصرف کوي، الله جل وعلا د موږ د تاسو معبود ده، الله جل وعلا د موږ تاسو خالق ده، الله جل وعلا د موږ د تاسو مکمل اختیار دی الله سره ده. نو د سری میاشتې د هلال احمر د افغاني له طرف نه تاسو ته مرسته رسیدلې او ان شاء الله په هیڅ وخت کې هم تاسو نه ویری او کوشش کوو چې د تاسو سره چې موږ څومره واس کېږي مرسته وکړو. د ازر غیرتمندو ورونو
د کورنیو دغه مکمله سروې نه سوي ان شاء الله هغه ته هم مرسته ورکول کیږي او د افغانستان د اسلامي امارات نور ارګانونه لکه انکشاف دهات او د حوادثو اداره نور ادارې ټول متوجي دي چې د خپل هیوادوالو لاسنیوي وکړي او د دوی سره په غم او په درد کې ځان شریکي